د هر څه نه د مخه د ټولو رسنیو استازو ته او د خوست درون او پتمن ولس ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات پیرزینې وړاندې کوم په دې هیله چې ټول به جوړ وي. په لومړي قدم کې زه باید ځان درته وپېژنم. زه ضابط خان انځور یم د بلخ ولایت د ځوانانو په نمایندګۍ باندې د خپل د ټیم سره جنوبي ولایتونو ته یا جنوب شرق ولایتونو ته مو د سولې ورورولۍ اتفاق اتحاد پیغام راوړی دی تر څو موږ دغه پیغام د خپل د هغه ورونو ته چې هغه د موږ نه ډېر لرې وو زموږ زړونه یو له بل نه ډېر لرې وو خو اوس الحمدلله داسې یو وخت رسېدلی دی داسې یو موږ ته زمینه برابره شوې ده تر څو موږ وکولی شو د هیواد له شمال نه تر جنوبه پورې له ختیځ نه تر لویدیځه پورې د سولې غږ خلکو ته خپور کو او دا د موږ سره دا مرسته کولی شي چې موږ یو له بله سره متقابلې اړیکې ولرو یو له بله سره ورورولي وپالو یو له بله سره ډېر مرستې او ډېر کومکونه وکړو په تجارت کې په صنعت کې په ورته نورو برخو کې. چمتو یم ټول شاته راغلم.
خبره دی کلی نه ده سبحان الله شریف بیا واه نو خیر صاحب ډېر ښه ډېر ښه Ay, mazar. ما تخي راشد إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا قويا عزيزا سبحان ربك رب العزة عما يصفون دغه خاطر باندې موږ ځوانان چې نن راغلي یاستو د هغې د احترام دپاره ستا سره ځانونه شریک بولو. شخصا زه چې کله خبر شولم ما په 2012 کې د تراب صاحب سره په یو مشاعره کې ګډون کړی، ما 3 ځله ورسره خپله ګډون کړی دی. نو واقعا زه ډېر خواشینی شوم، لا حتی ومې ژړل. او دا څنګه سفر وکړه دی خیر راغلی ستړي شوی خو نه دی الله خیر راوړه تاسو نام یو جوان دور مې وخسته شمالي ولایتو Así me la das crash, digas dorusha, dare kam. Da si mi okla. Da se kvadri. Sam nisbet.
ټول تاسو دې سوچ راته